د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېرو اورېدونکو سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینې مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ اوسئ، د صحت جامې به مو پر تن وي او د الله جل جلاله په درکړو نعمتونو به شکر ګزاره یاستئ. په همدې هیله همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو او قدرمنو اورېدونکو، نن درته د ستورو مزل په خپرونه کې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 38مه برخه دراوړم. خو وړاندې له دې چې د 38مې برخې د نشر ور پرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوړم چې 13مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو درنو او قدرمنو اورېدونکو، یوه هیله له تاسې هم لرم چې دا خپرونه را سره هم د نورو خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرېنږدئ. تاسې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول په 13مه برخه کې اورېدلی و چې د اجازې د ورکولو سره سم اسدالدین شیرکو د رخصت کېدو سلام وکړ او بیرون راووت. د هغه ځایه د ملک شادر څنګ ته ورغی. ملک شادر د امیر په کتلو سره ډیر زیات خوښ شو. درون د امیره، تا د دې غریب الوطن ځای ته په راتلو باندې زحمت وویست. زه په دې اړه ستاسو نه ډیر ممنون یم. امیر ورته په ولاړه ځواب ورکړ. ورته وویل، ملک شادره، ته به یوه اونۍ نور هم انتظار کوي. هیلهمن یم چې په راتلونکې اونۍ کې به تا ته هرومرو کوم ځواب په لاس درشي. ملک شادر ورته په مړاوي اواز سره وویل، که چیرې امید وي نو اونۍ لا څه چې یو کال هم انتظار کولی شم. آیا دا د امیر لږه مهرباني ده چې ما ته یې د یوې اونۍ هیله راکړه؟ اندېښنه مه کوه ملک شادره، الله تعالی به هر څه سم کړي. د دې خبرې سره سم امیر اسدالدین شیرکو د میلمستون څخه بیرون راووت. بله ورځ چې یوازې اسدالدین شیرکو د سلطان نورالدین زنګي تر څنګ ناستو، نو سلطان سم د لاسه خبره راوسپړله. شیرکو، زه د ملک شادر په زغم باندې تعجب کوم. موږ هغه په میلمستون کې کېناوه، غوښتل مو د هغه د صبر او زغم امتحان واخلو، مګر دا څومره د احانتا خبره ده چې هغه د ډېر امید په خاطر دا دومره موده په صبر او تعامل سره انتظار وکړ. درنو اورېدونکو، تاسې واورېدل چې 13مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 38مې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. اسدالدین شیرکو د سلطان نورالدین محمود زنګي سره اتفاق وکړ. ورته یې وویل، درون د سلطانه، رښتیا هم ملک شادر په پوره زغم سره دا انتظار وکړ او اوس هم هغه ناهیلی نه دی. سلطان نورالدین محمود زنګي په څه فکر کې پرېوتلو او اسدالدین شیرکو چوپ ولاړو. لږه شیبه وروسته یې وویل، که څه هم ملک شادر د باور سړی نه معلومیږي او تر مصر پورې به د رسېدو تر مخه زموږ لښکرې په اور او وینه کې اوړي راوړي، خو مصر هم باید د دورغام په څېر د یوه نالایق غلام په لاسو کې پاتې نشي. د هغه نهار وخت کومه ستره غلطي شونې ده. د سلطان نورالدین د خولې راوتلې خبرې رښتیا شوه. یو اونۍ لا نه وه تېره شوې چې د مصر نه خبر راوړونکو خبر راوړو چې د مصر او یروشلیم ترمنځ جنګ نښتی دی. په دې وخت کې د سلطان نورالدین زنګي تر څنګ د اسدالدین شیرکو نه پرته 2-3 نور امیران هم موجود وو.
سلطان نورالدین زنګي په فکر کې ډوب شو او بیا یې سر راپورته کړ. ویې ویل په جنګ کې به لومړیتوب چا کړی وي؟ خبر راوړونکي ورته په سادګۍ سره وویل علي جا، هغه وخت چې زه د مصر نه را روان شوی وم، په هغه وخت کې مصري لښکرې د جنگ میدان ته روانې وي. سلطان نورالدین زنګي په تیزو سترګو خبر راوړونکي ته وکتل. تا د مصر لښکرې د جنگ میدان ته تلونکي کتلی دي او یا د مصر او یروشلیم لښکرې په جنگ کې کتلی دي؟ درونده سلطانه، کله چې زه د یروشلیم څخه تیریدم نو ما د یروشلیم لښکرې د مصر په لور تلونکي وکتلي. اوس هم د خبر راوړونکي ځواب مبهم و. سلطان نورالدین زنګي لږ څه په قهر شو. ورته وویل خبره صحیح کوه، تا د مصر لښکرې وکتلې، د یروشلیم لښکرې دې وکتلې، خو د دواړو ترمنځ د جنگ نه دی کتلی. کیدای شي د هغوی ترمنځ سوله شوې وي. خبر راوړونکي په ویرې سره وویل هو علي جا، سوله هم شوې وه. ته د جاسوسۍ د دې مهمې دندې قابلیت نه لرې، نو له دې امله تا له دندې څخه ګوښه کوم. سلطان نورالدین زنګي له دندې د معطل کېدو هدایت وکړو. د دوه محترمو لښکرو د کتلو څخه دا اندازه کېدای شي چې ممکن د دواړو ترمنځ نښته وشي، خو د هغوی په دې کتلو چې د هغوی ترمنځ جنگ نښتې دی غیر مسؤلانه خبره ده. هو بلې درنو اورېدونکو، سلطان نورالدین زنګي اسدالدین شیرکو ته مخ کړ. ورته وویل دا جاسوس تر نظارت لاندې وساتئ. که چیرې د مصر نه داسې خبر راغی چې د مصر او یروشلیم ترمنځ جنگ نښتی دی، نو د دې ملازمت بیرته پر ځای کړئ، او که نه دا د دویم ځل لپاره زما مخې ته وړاندې نه کړئ. اسدالدین شیرکو دا جاسوس یو غلام ته په لاس ورکړ او بندیخانې ته یې ولېږه. جاسوس د خپلې غلطۍ له مخې بندیخانې ته واچول شو، خو هغه دا صحیح خبره کړې وه چې مصري لښکرې د سرحدونو په لور روانوي، او دا خبره هم صحیح وه چې د یروشلیم لښکرې د مصر پولو ته را روانوي. د دواړو لښکر یو د بل په مقابل کې درېدل په خپله د دې دلیل دی چې د دواړو ترمنځ جنګ کېدونکی دی، خو د دې نه داسې مطلب اخیستل کېږي چې د مصر او یروشلیم ترمنځ جنګ نښتی دی. رښتیا هم غلطي وه چې پایلې د جاسوس لپاره خطرناکې وختلې. په دې اساس د هغه وخت مشهوره وینا ده چې د پادشاهانو په دربار کې د تصدیق نه پرته کومه خبره هم کوي، ځکه چې د پادشاه د خپل مزاج له مخې کله د غلطې خبرې په اورېدو سره انعام هم ورکوي، او کله د ناخوښۍ په وخت کې انسان په در هم راځړوي. جاسوس خو زندان ته ولېږل شو، مګر د هغه خبره صحیح وختله. د یروشلیم پادشاه ایمالرک دا خبره د خپل ځان سپکاوی وګاڼه چې د هغه سفیرانو ته یې دورغام دارالوزارت ته د ورننوتلو اجازه هم نه ورکړې. هغه د مصریانو په ځانګړې توګه دورغام په دغه بې باکه حرکت باندې سخت په غضب شو او سم د لاسه یې خپلې لښکرې راټولې کړې او په مصر یې د لښکر کشۍ حکم وکړ. دورغام د خپل غرور له مخې دومره خپل سره شوی و چې هغه د یروشلیم سفارت بالکل له سترګو وغورځاوه، په داسې حال کې چې هغه ته دا معلومه وه چې یروشلیم به یې په دغه کار سره هیڅکله هم ونه بخي او د خبر د ورسېدو سره سم به په مصر یرغل راوړي. هغه خپل امره په صحیح یا غلطه توګه خپل ملګري ګرځولي وو او یروشلیم ته یې د خراج د ورکولو څخه منع کړي وو. دورغام ته د خپل دغه جوش و خروج نه سم د لاسه ګټه اخیستل پکار وو. په همدې خاطر د خپلو دواړو ورونو په مشرۍ کې یو ستر لښکر د سرحد په لور ولېږه، ترڅو د عیسویانو لښکرې مصر ته د راننوتلو څخه
منع کړي. هو بلې درنو اوریدونکو، دا یورشلیم او مصري لښکرې یو بل ته د بیلیس په مقام کې مخامخ شوي. د یورشلیم د لښکرو قومنده په خپله شا امالر کوله. هغه بیلیس ته د رارسېدو سره د مصریانو په مقابل کې مورچې ووهلې. خو څرنګه چې مصریان هلته مخ ته ورسېدلي وو، نو په ښه ځایو کې ولکه کړې وه او مورچې پرې جوړې کړې وې. د یورشلیم پاچا د مصریانو په دې کار حیران پاتې شو، ځکه د ډېره وخت راهیسې هغوی پرته له کومې خبرې یورشلیم ته خراج ورکاوه. د مصر هیڅ صدر اعظم دا جرأت نشو کولی چې د یورشلیم سره د مقابلې او مخامخ کېدو تصور هم وکړي. خو نن د مصر ځواکونه د هغوی په مقابل کې په مورچو او سنګرونو کې پراته وو. د یورشلیم پادشاه د احتیاط لپاره د مصر ځواکونو ته خپل یو نماینده ورولېږه. د یورشلیم نماینده د سپینې ټوټې یو بیرغ پورته کړ او د خپلو لښکرو څخه ووت. مصریانو یې هم لاره ونه نیوله او دغه نماینده یې د نصرالدین همام او فخرالدین همام خیمې ته نیغ وروست. نماینده چې کله خپل دغه دوه سرداران په یوه خیمه کې وکتل، نو تعجب یې وکړ او وی ویل، زه د یورشلیم د شاه د نماینده په څیر دا پوښتل غواړم چې په تاسو دواړو کې د مصر صدر اعظم څوک دی؟ نصرالدین ځواب ورکړ، وزارتماب په قاهره کې دی. موږ دواړه د هغه ورونه او د دې لښکرو سالاران یو. ته چې څه ویل غواړې موږ ته یې ووایه. نماینده د یوې لمحې فکر کولو نه وروسته ویل، معظم پادشاه پیغام را کړی دی چې هغه د مصر سره کوم اختلاف نه لري. هغه خپل ټاکل شوی خراج غواړي. که خراج ورکړل شي، نو یورشلیم به خپل لښکرې بیرته په شا کړي او خپلو ځایو ته به ستانه شي. هو بلې درنو اوریدونکو، ناصرالدین د نماینده خبرې په مسخره واخیستې. ورته یې وویل، ستا پاچا ته دا نه ده معلومه چې د مصر د وزارت مقام اوس د محترم ورور ملک دورغام په لاسو کې دی؟ یو وخت چې مصریانو به ستاسو پاچا ته خراج ورکاوه، خو وختونه یو شان نه پاتې کیږي. اوس حکومت زموږ د ورور په لاسو کې دی. هغه موږ ته حکم کړی دی چې د یورشلیم د ژبې په الفاظو او یا د توري په الفاظو وپوهوئ او ورته ووایي چې پس له دې د مصر د اړخه د خراج ورکولو تصور هم ونه کړي. که چیرې د یورشلیم پادشاه زموږ سره د دوستۍ غوښتونکی وي، نو خپل لښکرې دې بیرته شاته کړي. موږ یې په لاره کې هیڅ ډول خنډ نه پیدا کوو. او که نه، نو که چیرې موږ یو ځل توره د تیږې راوویستله، نو هغه به بیرته تر هغې په تیږې کې نږدو تر څو مو چې د یورشلیم د پاچا څخه ټول پخوانی خراج بیرته نه وي اخیستی. د یورشلیم نماینده دومره سخته لهجه ونه شو زغملی. ځواب یې ورکړ، لا تر اوسه مصري لښکرو د یورشلیم د لښکرو د تورو ګزارونه نه دي کتلي. په یو مسیح سوګند چې که چیرې یو ځل زموږ تورې بې تیکې شوې، نو د مصریانو د وینو دربارونه به وران کړل شي، کلی به مو وران او ښارونه به مو قبرستانونه وګرځي. فخرالدین فرې سترګې راویستلې. ورته یې وویل، چپ شه بدژبه، که چیرې ته شاهي نماینده نه وی، نو تر اوسه به مې ستا سر قلم کړی. ورشه او خپل شاته دې ووایي چې که خپل خیر غواړي، نو چپ له دې ځایه ستون شه، او که نه همدا بلیس به د هغه او د هغه د عسکرو قبرستان وګرځي.
هو بلې درنو اوریدونکو د هغه نماینده د بدژبیتوب سره سره ډیر خلور هم و. هغه د لوټي ځواب په تیګو ووایه: د کوم لښکر سالار چې دومره مغرور وینو، هغه لښکر به د جنگ په میدان کې څومره تمشي؟ ای مصریانو، تاسو د یروشلم د پادشاه د خاص نماینده سپکاوی وکړ، د دې بدله به له تاسو څخه د جنگ په میدان کې واخیستل شي. نماینده د خیمې نه بیرون ووت او په خپل اس سپور شو او د خپل لښکر په لور ولاړ، لکه څنګه چې د دمشق سلطان د مصریانو سره د جنگ نه په ویره کې و، په همدې توګه د یروشلم پادشاه هم د مصریانو د جنگ نه په ویره کې و. هغه په همدې خاطر د خپل ځواکونو سره یو ځای په مصر د حملې کولو لپاره راغلی و چې مصریان به ورڅخه وویریږي او د جنگ او جدل پرته به ورته تاوان او خراج ورکول شي او د جنگ جګړې پرته به بیرته یروشلم ته ستانه شي. په همدې خاطر یې خپله لومړنۍ سوله ییز لار خپله کړه او خپل نماینده یې ورولېږه تر څو د خراج غوښتنه وکړي. خو دورغام د دواړو ورونو ملک شادر ته د ماتې ورکولو وروسته دومره غرور پیدا کړو چې د هیڅ ځواک پروا یې نه درلوده. کله چې شاه ایمالرک د مصري ځواکونو د قومندان ځواب واورید نو په وجود یې اور ولګید او په هماغه شیبه د جنگ ډول وواهه. مصري فوز خو د جنگ لپاره استولی و. کله چې ناصرالدین همام او فخرالدین همام د جنگ د ډول आवाज واورید نو په ځواب کې هم هغوی د ډول आवाज پورته کړ. د आवाज په پورته کولو معنا دا د جنگ اعلان و. د دواړو لورو څخه د لښکرو لیکې جوړ کړل شوې. د مصریانو او یروشلم د پوځیانو د جنگ طریقه یو ډول وه. هماغه میمونه، مصرا او قلب د دواړو خو څخه ځواکونه یو د بل په مقابل کې په همدې ترتیب سره درېدلي وو. ایمالرک شاه د خپل پوځ په قلب کې وو. هغه د هر څه نه مخ ته قلب ته د ورمخکې کېدو حکم وکړ. عیسوي قلب داسې یلغر وکړ چې مصري قلب یې لږ څه شاته وتمباوه. خو هلته ناصرالدین همام او فخرالدین همام موجود وو. هغوی خپلو ځواکونو ته ډاډ ورکړ او رامخته یې کړ. د هغوی ځوابي حمله هم ډیره تیزه وه. هغوی نه یوازې بیرته خپل ځایونه ونیول بلکې د عیسویانو عسکریان تر خپلو لښکرو پورې تر شا کړل او په لښکرو کې ورننویستل. خو بلې درنو اوریدونکو، په دې وخت کې سخت جنگ نښتی و. د یوه میمنه د بل مصرا او د یو مصرا د بل میمنه او قلب د قلب په مقابل کې څو ساعته سخته جګړه روانه وه. مصریان په ډېرې میړانې وجنګېدل، خو مصریان اوس د میدانونو سره عادت نه وو. فاطمي خلافت په خپل محل کې راټول کړل شوی وو او په اختیاراتو یې د مصر صدراعظم ولکه کړې وه. په مصر د یروشلم اغیز زیات شوی وو او د خراج په ورکولو سره مصریان په غیر شعوري توګه د یروشلم ځواک ته تسلیم شوي وو. همدا علت دی چې د څو ساعتو د جنگ وروسته په مصري لښکرو کې کمزورتیا محسوسه شوه او د مکمل ماتې نه د ځان خوندي ساتلو په خاطر یې درغام د دواړو ورونو شاته تګ پیل کړ. د بل اړخه د جنگ په پیلامه کې ایمالرک بادشاه فکر کاوه چې مصري لښکرې به 2 ساعته هم په میدان کې تم نشي. خو په کوم شدت سره چې مصري لښکر و حمله پیل کړه او بیا یې دفاع ته ملا وتړله او د کوم نظم او ضبط سره چې جنگ ته دوام ورکړ، د هر څه د ایمالرک پاشا فکر او نظر په مکمله توګه بدل کړ. په دې اساس کله چې مصري لښکرو شاته تک پیل کړ نو ایمالرک پرې د ناڅاپي فشار راوړلو په ځای کرار تعقیب پیل کړ. هغه په دې ویریده چې هسې نه چې ټول لښکرې تر کاله بندۍ لاندې رانه وړل شي او یا مصریان بیرته راستانه نشي او حمله پرې ونه کړي. د ایمالرک د دغې کړنې څخه مصریانو ګټه پورته کړه او بیرته د کوم زیان نه خپلو خوندي ځایونو ته
ستانه شول. کله چې په قاهره کې دورغام ته د دې ماتې خبر ورکړل شنو، سمدلاسه یې د قاهرې څخه یو تازه دم لښکر د خپل ورونو د مرستې لپاره ورولېږه. د یروشلیم پاشا ډیر کرار مخ ته روانو. په دې خاطر د دواړو لښکرو ترمنځ پوره واټن موجود و. کله چې دورغام هلته ورورسید نو څو کس امیرانو مشوره ورکړه او د همدې مشورې د منلو له مخې د امالرک پاشا مخکې راتګ تمکیدی شو. خو دا یو ځان وژونکې کړنه وه چې د هغې له مخې د مصري عوامو هیڅ ډول خیال او فکر نه ساته. هغه د امالرک څخه د خوندي پاتې کېدو په خاطر په یو ولس دښمنه تدبیر باندې د عمل کولو حکم وکړ. هو بلې درنو اوریدونکو، مصر د نړۍ د ډیرو زرخیز او شاداب هیوادونو په قطار کې راته. حال دا چې په دې هیواد کې بارانونه هسې په نوم وو. په اصل کې د مصر دغه ټول شادابي د نیل د سیند په واسطه وه. د نیل په سیند کې د جون نه تر سپتمبره پورې سیلابونه راځي. خو د دې سیلابونو ښېګړه دا وه چې د سیند د غاړو څخه به بیرون نه راووت او مصریانو به دغه زیاتې اوبه د خپل ځمکو د خړوبولو لپاره په کار راوړلې. او کله به هم چې اوبه د سیند د غاړو څخه را بیرون شوې وي نو د هغې په واسطه به ځمکې په خپله خړوبه کېدلې او د سیند شاوخوا ټول سیمې به په فصلونو بدلېدې. د مصر د ښو حاصلاتو، ښه زراعت او شینوالي راز په همدې کې و. د مصر هر لوی او کوچنی د دې راز څخه ښه خبرو. په دې اساس دورغام د دې نه ښه ګټه واخیسته. د یروشلیم پاشا د 1143 په سپتمبر کې په مصر باندې یرغل وکړ. په دې وخت کې د سیندونو سیلابي اوبو د سیلاب څپې د سیندونو د غاړو څخه را بیرون شوې وي. په همدې وخت کې دورغام حکم وکړ چې د دریاب بندونه دې مات کړل شي. د مصر لښکر لا د پخوا څخه په خوندي ځایو کې ځای په ځای شوی و. د بندونو د ماتولو سره سم د سیلاب توپاني څپې څلورو خواو ته خپرې شوې او د سترګو په کتلو سره فصلونه او کلي له منځه یوړل. معلومه نه ده چې څومره کسان به د دې څپو خوراک ګرځېدلی وي او څومره فصلونه به یې تباه کړي وي، ځکه چې د هیواد نیمایي برخه په اوبو کې ډوبه شوه. خو دورغام ته دا ګټه ورسېده چې د هغه په خلاف تعقیبونکي لښکر ځای په ځای تم کړل شول او بیرته یروشلم ته ستون شو. هو بلې درنو اوریدونکو، په هر صورت دا یو جنگي چالو. په جنگ کې هر څه روا وي. د دې حکمت لارې خو په موقتي توګه دورغام د یروشلیم پادشاه بیرته خپل ځای ته په ستنېدو مجبور کړ. خو د قاهرې شاوخوا ډېرې آبادۍ له منځه ولاړې. په شاهي محلاتو کې د دې فتحې زبردسته جشن ولمانځل شو. دورغام سر د غرور نه نور هم پورته شو. خو الله تعالی د چا غرور نه خوښوي او نه مغرور انسان ته بخښنه کوي. دورغام د دې خوشحالۍ لا یوه اونۍ هم نه وه تېره شوې چې د دمشق نه راتلونکو مسافرو عجیبې خبرې پیل کړي. یوه تاجر وویل د دمشق سلطان د عیسویانو سره د جنگ لپاره ځان تیاروي. د دې نه زیاته خطرناکه ډنډوره دا وه چې د مصر صدراعظم ملک شادر دمشق ته رسېدلی دی او د دمشق د سلطان میلمه دی. دا ډنډوره تر ټولو خطرناکه وه او د دورغام خوب حرام کړی وو. د هغه ټول سرداران چې تر اوسه پورې په جشنونو کې مصروف وو هم بې احساسه شوي وو. تر اوسه خو دا یوه ډنډوره وه. خو بله اونۍ د مصر جاسوس د دمشق څخه د دې ډنډوره د رښتیا کېدو تصدیق وکړ. وزارت ما به دا حقیقت دی چې ملک شادر غدار
په دمشق دی او هلته په شاهي میلمستون کې میلمه دی. ما په خپلو سترګو وکتلو. دورغام ورته په اندېښمنو سترګو سره وکتل. آیا داسې څه معلومات هم شته چې د سلطان او ملک شادر ترمنځ څه ډول خبرې اترې شوي دي؟ جاسوس ورته وویل درون د وزیره، د پوهانو وینا ده چې په شاهي دربار کې درواغ ویل او مرګ را بلل دواړه یو شان دي. په دې خاطر زه دا نه وایم چې ما د ملک شادر او سلطان ترمنځ خبرې اورېدلې دي، خو د دې ګناهګارو په غوږونو د دمشق په قهوه‌ځایو کې د خلکو خبرې اورېدلې دي چې ملک شادر هره ورځ د سلطان نورالدین زنګي غوړمالي کوي او فوزي مرسته ترې غواړي، خو سلطان نه مني او سپکې سپورې ورته وایي. دورغام ترې په ناکرارۍ سره وپوښتل نور دې څه اورېدلي دي؟ جاسوس ورته وویل عزتمنده، د قهوه‌ځایو د خلکو ان دا و چې سلطان د هغه سره د مرستې کولو نه ډډه کوي، خو د هغه امیران غواړي چې د ملک شادر سره مرسته وکړل شي. د دورغام اندازه لږ څه د زغم نه وتلو معلومېده. وویل دا د قهوه‌ځایو د خلکو فکر دی او که ستا خبره ده. جاسوس د دورغام د مخ په کتلو سره خپله خبره بدله کړه. وویل وزارت مابه، زما اندازه چې سلطان نورالدین زنګي به د دې غدار ملک شادر سره هیڅ ډول مرسته ونه کړي. دورغام له ځانه سره وویل که چیرې ملک شادر ته مرسته نه ترلاسه کیږي نو بیا هلته ولې پروت دی؟ جاسوس د هغه خبره واورېده. ورته یې ویل دا خبره ریښتیا هم د غور کولو ده. د جاسوس د خولې څخه ناڅاپه راووتل ستا د غور کولو لپاره نه، بلکې زموږ لپاره د غور کولو ده. دورغام ورته لږ څه په غوسې سره وویل ته تللی شې. جاسوس ولاړو، خو د تللو سره سمې د دورغام آرام او راحت هم له ځانه سره یووړ. هغه سم د لاسه برقیه ډله د سلام مشورو لپاره راوبلله. غونډه تر 2 ورځو پورې روانه وه. اوس نو برقیه ډلې هم خپل مرګ په خپلو سترګو کتلو. د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېرو اورېدونکو، دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 8 برخه. دا چې په راتلونکې 9 برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ کیږو. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسې چې هر چېرته هستئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.